أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل ثابت فبیان کی فی صفت الصلاة فصفت کی دلمانزه یعنی بیان د صفت دلمانزه چې لمنځ پر څنګه طریقه باندې کیږي دغه بیان درته کوي. و اذا وقت اراده که اراده و الرجل د سړي ان دا يدخل چې داخل سی فی الصلاة په لمانځه کې نوانیت دی وکي و اخرج ودی باسی یدیه لاسونه من کمیه د لستون څخه د لاسونه دی د لستون څخه راوباسي ثم ورسته کبر الله اکبر دی وکي ورفع پورته دی کی یدیه لاسونه مع التکبیر سره د الله اکبر چې الله اکبر کوي د لاسونه دی د دې تکبیر سره یو ځای پورته کی و ذکر فی الهدایه په هدایه کې ذکر شوی دی اندا يرفع پورته کی دی یدیه لاسونه اول وار ثم ورسته یکبر الله اکبر بو کی حتی در داسې وخت یحاذی چې برابریږي بابهامه په دوو بټو ګوت سره شهمتی الاذنیه د نرمی سره د غوږو د نرمی سره چې برابریږي یعنی د دې نرمی سره چې مشلی د دغه اندازې چې دا ومشتول الله اکبر دی وکي ويفرج ودي غوړي اصابع ګوتې دا ګوتې به اخلاص نیولې دی به نه نیولې چې لاس یې مټ کړی وي دا رقم به نه کوي لا کل تفریج نه ګرده غوړول ویوجه مخ به کوي بطنو د نس یعنې دی به نه غوړی چې دا ګوتې آرت پراخې سره نیولې وي دا رقم به نه کوي ویوجه مخ به کوي بطنو د نسو کفیه د ورغو د دا ورغو طرفونه به نحو القبلة د قبلې وخواته کوي والمرأة ښځه چې د ترفع پورته کوي به یدیها لاسونه حذاء په برابري صدیها د تیو د دی ښځه به در تیو په اندازه باندې لاسونه پورته کیدی لوړ به اوږو ته نه ور پورته کوي غوږو خواته یعنې دا به دا لاسونه به د ځان سره دی ټینګ نیولي او در تیو پورې به دی راپورته کوي د تیو په اندازه باندې خواته به نه پورته کوي والمقتدی مقتدی چې د یکبر الله اکبر به کوي تکبیرا الله اکبر مقارنا ملګری به تکبیر الامامي په تکبیر پسې د امام د امام د تکبیر سره به یو ځای ملګرتیا په ملګرتیا کې د چش کې الله اکبر کوي عند ابي حنیفه ته پنځ د امام صاحب رحمت الله علیه وعندهما پنځ د یارانو یکبر الله اکبر به کوي بعد تکبیر الامامي هغه وایي چې امام تکبیر وکي ورسته به بیا د الله اکبر کوي دا یاران وایي والخلاف خلاف چې دی فی الافضلیه په بهتروالي کې د دې چې کومه بهتره ده بهتره یو وای دا بهتره ده چې د تکبیر ورسته به د تکبیر کوي د امام د تکبیر سره ابل وای د امام د تکبیر سره به یو ځای د تکبیر کوي خدا په بهتروالي کې نور دا د فرض او سنت ودا نه دي خالی صرف په فضیلت د دي کې ولا یترک نه به پرېږدي رافع پورته کول یدینی د لاسو دا د لاسو پورته کول به پرېږدي نه چې نه پورته کوي باره پورته کوي به لاسونه ولو تا د کچیر عادت وګرځوي دا ترک و پرېښول دا کې عادت وګرځولی یأثمو ګناهګار کېږي ګر سره لاسونه نه پورته کول یعنې د نیت سره د الله اکبر سره لاسونه نه پورته کول دا عادت یې وګرځوي یأثمو ګناهګار کېږي په دې باندې ثم وروسته یضع کښېږدي یمینه راسته لاس علی یساره پر چپه باندې راسته لاس به پر چپه لاس کښېږدي ویقبض تکیه به کړي بیده الیمنا پرسته لاس سره رسغ یدیه الیسرا دا بند د چپه لاس د چپه لاس بند به پرسته لاس باندې تکیه کې ویضعهما دواړه لاسونه به کښېږدي تحت صورتي لاندې درنو لاندې به دا لاسونه کښېږدي والمرأة ښځه چې ده تضعهما ایږدي به ښځه به بیا لاسونه ایږدي تحت صدیها لاندې در توی دا د دې د توی اندازه چې ده پر دغه توی اندازه د راتوی لاندې به پر دا ځای باندې لاسونه ایږدي ثم وروسته یقول وایي به سبحانک اللهم الی اخر سبحانک اللهم به وایي وان زاده که چیرې زیات کله وجل ثناؤک دا یې زیاده که لا یمنعو نه منع کېږي یعنې منع سوی د دې څه نه سو د دې څه نه منع کېږي دی وان سکته که چیرې دی د غی چپ خلصو لا یؤمر به په دې باندې هم امر نه دی ورته سوی ويقول أو ودي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلخ دغه دي وواي عند أبي سب رحمة الله بن إمام سب ساغوي دي دغه دي وواي إمام سب ساوي ثم ورست في روايتي فبل روايتك يقول واي قبل تكبير ده مخدر تكبير دي وواي وفي روايتي فبل روايتك بواي بعد تكبير ورست ده تكبير دي غوره هغه وای د تکبیر د مخ چې الله اکبر اعلان کړي و دی وای د نیت تړول الله اکبر چې نه کړي و دی وای ابل وای د تکبیر ورسته چې الله اکبر وکي دغه انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ده
وعندهما پنیز د یارانو یقول ودی وای قبل الافتتاح د مخه د شروع کولو یعنی قبل النیت د نیت د مخ یاران وای د نیت د مخ دی وای ولا یقول ندی وای بعد النیت د نیت څخه ورسته د یارانو دا خبره ده نو قول اصل قول چې دی هغه د یارانو قول دی چې د نیت تړلو د نیت څخه د مخ دی دا وای د نیت ورسته دی بیا نه وای قبل بعد النیت ورسته د نیت قبل تکبیر د مخه د تکبیر بالاجماع د ټول په اجماع سره ثم ورسته اعوذ بالله دی وای اما اعوذ بالله چې ده فتبع دا تبع د لثناء د پاره د ثنا یعنی اعوذ بالله ویل د ثنا سره یعنی د سبحان سره یو ځای د سبحان تبع ده سبحان ویل د ستدي بیا اعوذ بالله بسوي عند ابي يوسف رحمه الله دا په امام يوسف صاحب دا وای حتى انا در داسې وخت انه د یاتي را تقدم کی به د المقتدی مقتدی وفي العيدين او په اخترانو کې یاتي را تک بکی به په دغه اعوذ بالله سره قبل تکبیرات د مخدر الله اکبر بعد الثناء ورسته در سبحان وویل د سبحان څخه ورسته د اعوذ بالله وای بیا د تکبیرونه وکي و اما المسبوق چې دی فلا یأتی را تک بنه کې به په دې سره عندهما په نزد یاران الا بعد مفارقتی مگر نو ورسته د جلا کېدو سره الامام د امام چې امام سلام په وګرځاوي د امام سره جلا سلو بیا د دی په د اعوذ بالله سره بیا شروع وکي والمسبوق چې دی یأتی را تک بکی بالثناء په ثنا سره اذا هغه ادرک کوي و امام حالت المخافته په حالت کې د پټ خله امام لا قرائت نو شروع کړي په دغه حالت کې ودای ورلرالی بس د چې وکي دغه سبحان دی وای ثم ورست اذا هغه وخت قام کودر دی لا قضاء و قضا ما سبق به چې بیا غفات المنذ را ګرځي مسبق هغه سړی دی چې د سیل منذ تیر سوی دی رکعات یا دوا یا درې د تیر سوی دی نو کچیر دی په دې حالات کې رالی چې امام ولاړو د قرات لا نو شروع کړي په دې حالات کې د منذ سره ونیوي د سبحان وای او کچیر امام قرات شروع کړي بیا د امام ته غوږ ونسی بیا د قرات نه وای چې کوم وخت امام سلام په وګرځاوي چې دی ولاړ سو بل رکعت کوي نو بیا په دغه حالات کې دی بیرته بیا سبحانه او اعوذ بالله وبسم الله بیرته بیا وایي وما سبق به هغه چې تیر سوی دی دسه یاتی به را تک دی وکي ایزن د غره کم بیرته دی په سبحانه باندې بیا بیرته را تک وکي یعنی بیا دی وای کذا د غره کم ذکر په الملتقط دا بیان په ملتقط کې هم ذکر سوی دی و اذا هغه ادرک کوي الامام امام او هو دا امام چې یجهرو فزور وین دا مقتدی چرالی امام په دې حالات کې ونی وی چې هغه قرائت په زور وایي یعنی دا مسبوق چرالی لا یاتی تر تک دی نکی به ثناء په ثنا سر یعنی چې هغه څوک چې دی رالی نت د امام سره امام قرات وایي د سبحان نه وای بل یستمعو یعنی اورول دی وکي وینستو پټ خل دي یعنی خبر وشي دی وینا دی نه کی دی شي وینا دی بیان کی وقال بعضهم بعضی و یاتي را تک دی وکي به ثناء په ثنا سره یعنی سبحان دی وای عند السکتات په وخت کې د سکتو چې دی دریږي امام چې پر کم ځای باندې سکته یعنی درول کوي چې کم آیات یې ودراوي په دا ځای کې دی یو توري ووایي امام دغه مقتدی چې راغلی دی کلمتن یو توري وعن فقيه ابي الجعفر فقيه ابي جعفر وای اذا ادرك كوني امام في الفاتحه فالحمد لله يثني سبحان دی وای بالاتفاق یعنی هغه وای کچیر امام په حالت کې د الحمدلله هر څوک شرالی نه تپسی وتاړي که مسبوق وي که نه وي مسبوق که امام الحمدلله ویلا د دې شي وکي د سبحان په د حالت کې وای دا فقيه ابو جعفر وای وذكر في ذخيرة فذخيرة ذكر سوي واما في الجمعة فجمعة والعيدين فاختران كذا وقت كان كو بعيدا عن الامام د امام سليرو فقد اختلف بديك اختلاف كرد المتاخرين عند امام سليرو والارضي في بديك وان ادرك كوني في ركوع امام پر رکوع کې د دیرالی پر رکوع کې د امام سره په منځ کې شراکت وکي و يتحرى خیال دی وي ان کان کچیرو اکبر الرای زیات فکر د انه داو لو اتا به کزر اتا وکم په دا سبحان سره يدرك الامام د امام سره نیول کولای سم په شی سره یعنی رکوع د لاس نه وزي من رکوع د رکوع سره د رکوع نیولای سي نو کچیر امام پر رکوع کې دی هم د دونه دغه وکي چې زو سبحان او رکوع هم سره نیولای سم بس بیا د سبحان وایي یا تیر تک دی وکي په دې سره په د سبحان سره په د رکوع سره د مخه قائما په ولار سره و الا کچیر نو يرکو رکوع دی وکي و يتابعو متابعت دی وکي الامام د امام وکذا د غرق می اذا ادرک کونی په سجود په سجده کې الاولى اول ولا یاتي رتک بنکی به رکوع په رکوع سره ولا یکون نکیږي مدرکان دی نونکی هم نکیږي ګوره یو چا امام په سجده کې ونی وي سجده پر حالات باندې امام سره ځای رکوع جن تیر سوی ده خدای دا رکوع کده وکله په دغه رکوع
رکوع باندې دی د لمانځه نیونکی نه بلل کېږي، یعنې د ده لمونځ پوره نه شو، دا رکعت د ده څه تېر سوی بلل کېږي. ما در هغه وخته پورې لم یشارک الامام چې شراکت یې نه وي کړی د امام سره په رکوع په رکوع کې، که چېرې رکوع کې شراکت نه و کړی دی د رکعت یعنې د لمانځه نیونکی نه بلل کېږي. او که رکوع کې ورسره داخل سو، رکوع کې امام سره یو ځای سولو، نو بیا دی د دغه رکعت نیونکی بلل کېږي. پر رکوع په رکوع کې کله په ټوله رکوع کې، او مقدار یا په اندازه سره تسبیحه د یوه تسبیح مهنو د دې وفي ذخیرتي او په ذخیره کې. صدق الله العلي العظیم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.